تازه خبر نغمه او طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدایي حق ترې ماخلئ. ګرانو کتونکو پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ده. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدایي حق دې ترې نه اخیستل کیږي. ښاپیرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړی وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې میرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینوال دي او تمه لري غږ به یې واورېدل شي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینوال دي، زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هر ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینوال دي. د دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما د سندرو طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو د طرزونه یې څنګه زده کړي دي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو واک ته له رسېدو تر دا اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.